وایي څه وجه ده چې موږ نن د مرګ نه یریږو صحابه به نه یریدل هغه خو ډېر ښایسته خلک وو نن زموږ زمانې ته راشه موږ څومره یره کوو هغه ورته په دوو خبرو کې جواب ورکړه وی لأنکم عمرتم الدنیا وخربتم الآخره وی ځکه تاسو دنیا جوړه کړې ده او آخرت هم خراب کړی دی او وی څوک چې د آباد کور نه وران کور ته ځي نو خامخا به خفه کېږي نن که څوک مونږ د کور نه راونیسي او چې بېګا ته شپه به ده په دې پاټلۍ په غاړه باندې کې په دې زور کنډر کې به یې کې په دې شاړه کې به یې کې زما ته به څومره خفه وي خپل مور او پلار او بچي ښځه ګاونډیان او ملګري خوراک او څښاک هر څه پاتې کېږي او یو شاړې ته ځو ایوب بادشاه باره کې راځي وی هغه یو ځل اعلان وکړ چې زما په رعایت کې او زما په دې خلکو کې د ټولو نه قمقل سړی کمي هغه ته زه یو انعام ورکوم نن یو ایوارډ ورکوم د بادشاهانو پخوا عجیبه غوندې خویونه او عادتونه به وزګارو بل کار به نه و وزیران یې لګیا کړل کور په کور کلي په کلي پټو میدانونو ښارونو کې ګرځي تر دې چې یو سړی پیدا کړ چې د هغه سره خبرې وکړي نو پته ولګېده چې واقعي دا سړی ډېر ساده او ډېر قمقل دی په خبره نه پوهېږي بادشاه ته راوستلی شو بادشاه ترې نه خبرې واخیستې نو بادشاه ته مې علم وشو واقعي زما په رعایت کې دې نه قمقل نشته نو هغه یو غټ ایوارډ ورکړ پیسې سونه وغیره یې ورکړه دا سړی وی کور ته راغی څه موده پس د ده کار ډېر خوش و هغه کور یې جوړ کړ غواګانې او میښې هر څه وی څه ډېره موده پس دارالخلافت او ښار ته راغی او زړه کې یو احسان و چې بادشاه خو ما سره ډېر احسان کړی زم د دې بادشاه تپوس کوم ډېر کلونه پس چې کله د بادشاه دروازې ته ودرېږي نو بادشاه خو هر سړی خپل ځان ته نه پرېږدي هغه تپوس کوي ته څوک یې وي زه هغه کس یم بادشاه په دې وخت کې په حالت نزع کې دی بیمار دی او د مرګ بیمار دی مړ کېږي نوکر راځي اجازت طلب کوي چې هغه سړی راغلی دی بادشاه وی رایولي بادشاه په دې حالت کې ډېر سخت جاړي وی دا قمقل سړی چې کله ته کېناسته وی دا واقعیم چې قمقل و هغه حالت بیمارۍ کې دی وی دا ورته خاندي بادشاه سلامت څه حال دی وی زه خو روان یم وی چېرته روان وي بلې دنیا ته وی بادشاه څه جاړي ته خو بادشاهي ګوره ما ته یې دومره څه راکړل چې ځان ما نه دې بادشاه جوړ کړل کور مې هم شته غوا مې هم شته میخه مې هم شته ستا څه غم دی ته بلې دنیا ته ځې نو تا سره خو څه کمی نشته هلته به دې بلډینګونه یي هلته به دې کورونه یي هلته به دې ښځې یي هلته به باغونه یي هلته به خوراکونه یي هلته به دا یي او هلته به دا یي بادشاه وایي جاړم په دې چې زم خو څه مې نه دي تیار کړي هغې دپاره دې قمقل سړي ورته وویلې کوم ایوارډ چې تا ما ته راکړی او د هغې صحیح حقدار خو ته تا سره هر څه و بیا دې اسم نه دي کړي د هغې ژوند دپاره یقین وکړه نن موږ ټول د هغې بادشاه په شان قمقل یو د دنیا دپاره سلفو به فرمایلي وي د دنیا دپاره دومره محنت وکړي څومره چې په دنیا کې اوسېږي او د آخرت دپاره دومره وکړي څومره چې د هلته ژوند دی هلته نه ختمېدونکی ژوند دی او دلته څو ساعت او څو ګنټې او څو منټونه دي او بیا مونږ دا هلې ځلې او دا محنتونه او دا منډې څه دپاره کوو سلف یو عالم باره کې راځي و هغه به فرمایل مونږ ګټه وټه او منډه یخني او ګرمي برداشت کوو دې دپاره چې نوم مې جوړ شي خل راته خان صاحب وي نواب صاحب وي حاجي صاحب وي او مالداره صاحب وي جامه مې لږه ښه شي لباس مې برابر شي او مکان مې لږه عظیم الشان وي تا ته پته ده په دې مرګ سره ستانه دا هر څه لزي اول ستانه ستا نوم ختمېږي بیا دا نه وي چې نواب صاحب مړ شوی دی او د نواب صاحب قبر فلانکي ځای کې دی نه نه وي مړی چې میلمانه م راشي هلکه وایي دا مړي کور کوم ځای کې دی وایي دا مړی کوم ځای کې کېدو هلکه وایي مړی راواخلئ او بیا د رب العالمین عجیبه قانون دی که چېرته پلار مړي هغه خوږ بچې आवाज کیږي د کور نه هغه خپل خپلوان راشي چې دا مړی اوچت کړي که پلار مړي بچی راشي او که بچی مړي پلار راشي که ښځه مړي خاوند ورشي ماما او خورۍ خپل خپلوان راشي او ستا د کور نه بهر کړي پردي نه راځي دا هم ستا دپاره لوی عبرت دی لوی عبرت دی او بیا دې په کم طرف باندې وړي د ادیرې په طرف باندې دې وړي ستانه ستا نوم لاړه او جامه دې لاړه کفن دې لباس شو مکان دې قبر ځای شو دلته څه پکار دي ستا دپاره او څه پکارېږي ستا دپاره
دا درسونه چې کېږي ډېر یو لوی مقصد دا وي چې مونږه لږ را بیدار شو، مونږ لږ څه اعمال وکړو د هغې ژوند دپاره کوم چې مونږ ته یقیني راپېښ دی او خامخا به ورځو. او دې دپاره رب العالمین په دې بندګانو باندې عجیبه عجیبه امتحانات راولي، دې دپاره چې دا انسان لږ راویښ شي، دا انسان لږ څه ناڅه تیاری وکړي دې دپاره. و یو ځل نبي پاک علیه الصلاة والسلام ملک الموت ته سوال وکړه، تپوس یې ترې وکړه چې د ټولو نه لوی پیغام تا سره دی، پلار د بچي نه، رور د رور نه، مور د لور نه جدا کې، تا ته پکار وو چې لږ انتباه دې ورکوله، خبرداری دې ورکولو، څه علامه خو دې ظاهروله. وی ملک الموت ویلي چې د دپاره رب العالمین ډېر نشانات مقرر کړي چې په ګیره کې سپین اولګي د دام د دپاره یو عبرت دی. موت الاقران، همزولی مړ شو دام عبرت دی، په محلې کې اچانک مړی وشو دام عبرت دی. د عذابونه راځي مونږ باندې څومره رال په دې لږ وخت کې، اول مر تندر ونیوله، بیا سپوږمۍ تندر ونیوله، بیا زلزلې رالی، دا نن دا بیماري رالی. یو خبر یاد وساتئ، دا قرآن د نصیحتونو د عبرتونو نه ډک کتاب دی. انشاءالله الله دې په عمر راته نصیب کړي چې دا قرآن ولولو، موږ به انشاءالله په ډېر څه پوه شو. په رب العالمین په خپل کلام کې دوه قومونو ذکر کړی دی چې په دواړو باندې الله عذاب راواسته، یو ته الله نجات ورکو، بل الله پاک په هغه عذاب کې غرق کو. دواړه مشهور قومونه دي، یو قوم د یونس علیه السلام دی او بل قوم د نوح علیه السلام دی. قوم د یونس علیه السلام هوښیار و چې کله د عذاب علامې وکتې فورا راووتل او په ژړا او په فریاد ګناهونو نه توبه او ځان تسلیم که، الله تعالی ترې عذاب واپس که. دویم قوم د نوح علیه السلام و. نوح علیه السلام ته الله حکم وکړ چې د قوم باندې عذاب راولم، کشتۍ جوړه که. هغه کشتۍ جوړوي او ورسره خطاب هم کوي چې ګوره ایمان راوړئ، چا چې ایمان راوړه هغه به ما سره په دې کشتۍ کې نجات والا شي، او که ایمان یې رانوړه د الله خبرې ونه منله الله به هغه غرق کړي. هغوی به خندل، وایي موږ نه ویلې چې ته لیونی، نعوذ بالله من ذلک، وایي موږ ویلې چې ګوره اوبه کوم دي د کشتۍ باندې کار شروع کړی، د الله عذاب پورې خندا کوله، تر دې چې خپل بچی د نوح علیه السلام اوبه را شروع شوي. وفارت تنور، وروسته به راشي تنور نه اوبه راوخوټ کېدي، اسمان نه بارانونه شروع شول، کشتۍ ته ورسېده، کشتۍ اوچته شوه. په دې مقام کې نوح علیه السلام خپل بچي ته آواز کوي، ای بچیه راشه کشتۍ کې شور شه، ایمان قبول کا، کامیاب بشي. هغه څه وایي سآوي الی جبل یعصمونی، سآوي وایي زه به غر ته وخیږم، وایي زه به ماسک واچومه، زه به جومات پرېږدمه، زه به مسلمان سره لاس ملاول پرېږدم، کیدای شي دې سره بچ شم. اسباب اختیارول سنت طریقه ده، د دې خلاف څوک هم نه کوي او نه کولی شي. او تاسو ته په دې باندې ما تېره ورځ 6 احادیث یا 9 احادیث وویلې چې مختلفو طریقو سره نبي پاک اسبابو طرف ته ترغیب ورکړي چې اسباب استعمال کوي. لیکن دومره مواوره چې د الله عذاب راشي، الله ته چې توبه ویستې نه وي د الله عذاب نه ځي. که د یونس علیه السلام د قوم په شان شوي الله به نجات درکړي، او که د نوح علیه السلام قوم په شان شوي صرف خندا کې خپلې ګناه ته نه متوجه کېږي. او دا یاد وساته نن مونږ کې یو بل مصیبت دی، که څوک استاد جي خبره کوي دروغو خلاف، نو مونږ په ذهن کې ورته فلانکې سړی کېښودی چې دا دروغ خو هغه فلانکې سړی وایي مړه ښه غیبت وایي، ګوره هغه فلانکې ښځه غیبت کوي، وایي ارامخوري مړه وي هغه فلانکې. نه هره خبره په ځان باندې چسپان کوه، هره خبره ځان ته متوجه کوه، هره خبره امتا ته کېږي، خپله ترېنه عبرت واله. عذاب راغی خپل ځان ته وګوره، که زه دروغ یم نو فورا توبه، که ما کې خیانت یې فورا توبه، که ما پردی مال خوړلی فورا واپس، که ما میراث خوړلی د لور خوره فورا هغه ته حق واپس، که زه معاملاتو کې دروغ ویم هغې نه توبه، که زه ملاوټ کوم د هغې نه توبه، که زه مسلمان ته مال ورکوم او کمی کوم په هغې کې وزن کې هغې نه توبه، که زه دکاندار یم او اعلی کوالټۍ پیسې علم او ادنا کوالټي ورکومه، قیمت د ښه شي علم ورکوم خراب شي د هغې نه توبه، که زما په ګاونډ کې زما نه ګاونډي تنګ دی هغې نه توبه، که زما نه زما بچی تنګ دی د هغې نه توبه، که زما نه زما ښځه تنګه ده هغې نه توبه. ځانونه اصلاح کوي، الله ته توجه وکوئ، بیا الله عذاب لرې کوي. او که دا نه یقین وکوئ دنیا اعلان کړی چې مونږ سره د دې مقابله نشته، نو مونږ خو ډېر عجزان یو، مونږ خو ډېر کمزوري خلک یو. او بیا خاصتا
پاک هند افغان دوی سره خو اسباب هم نشته دوی خو 75% خلک غریبان دي ای په کورونو کې او قرنطینه کې سارېدی نشي هغوی به خامخا خپل غربت بار کوي تاسو به نن کتلي یقین وکړه سفر بند دي نن په یو ټرک کې د کراچۍ نه کویټې ته راته څه 50 یا 60 کسان پکې بند وو څه دپاره خپل غربت راخیستو چې خپل کور ته ورسیږي خپل روزګار ته ورسیږي هغه سرکار نیولی دي مونږ نشو کولی دا پابندي یعنې مونږ غریب خلک یو مونږ به خامخا خپلې غریبۍ مزدورۍ اکثره دیډیمار دي اکثره د روزانه دیړۍ والا خلک دی هغه به څه ګټي په دې باندې نه کېږي په دې باندې چې الله ته توبه وباسي او کېږي په دې باندې چې خپل ګناهونو باندې جړا وکړي دنیا به هم دې ښایسته شي او آخرت به هم دې ښایسته شي د دې ټولو مقصد دا وي چې الله ته جړا وکړي او نن ستا یو اوښکه الله ته ډېره قیمتي ده او که الله مکه یو ځل مړ شوي بیا دا انسان اسې هم ډېر جاړي او دا وینا کوي په صورت مؤمنون کې به راشي اوله خبره دې مړي دا وي چې رب ارجعون یا الله ما واپس کی ارجع دا مفرد ده ارجعون جمع ده جمع نے تعبیر وکړه چې بار بار به دا وایي چې الله ارجعني یا الله ما واپس کې ولی تپوس دی کې ملائک څه دپاره لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا چې زه لږ نیک اعمال وکړم منځونه وکړم تلاوتونه وکړم اذکار وکړم درس قرآن ته کښېنم نن به یو واده کوئ پرونه مولوي صاحب دا خبره کوله زمونږ درس الحمدلله غټیږي خو مولوي صاحب ویلي دا د کرونا وایرس وجه ده ټول یریږي انشاءالله که دا بیماري وي او که نه درس ته به راځو او دا واده به کوو چې هر کس به ځان سره بل راولو دا به زما او ستا دپاره فایدهمند وي زما او ستا فکر اخرت به تیاریږي یقین وکړه دنیاګانې خلکو ډېرې وګټلې او د ډېرو نه پاتې شوي ستا بادشاهان هم لاړل او نوابان هم لاړل ستا د کلي خانان هم لاړل او غریبان هم لاړل او ما او تا به هم ځو یو ځل او هغه شاړه کې به م پرېږدي بیا به هم څوک تپوس هم نه کوي 3 ورځې به زما او ستا تپوس وي په 4مه ورځ ګوره بیا نشته مور ډېره مهربانه هغه به یو میاشت وجاړي یو کال به وجاړي د پلار نه بیا اخره کې هیر شي او پلار د بچي نه هیر شي هلته ځان ځاني ده هلته به تا ته ستا عمل فایده درکوي او تا نه به رب العالمین خوشحالیږي د الطاف بای یو خبره کوي وایي جب تک سانس اس وقت تک چانس پس چې سا ختمه شو چانس لاړه الله ته جړا پکار ده رب العالمین ته فریاد پکار دی نو په دې مقام کې رب العالمین تا ته وایي چې ګوره مرګ در باندې راځي الله ته به ورځې څه وکړه لفظي ترجمې ته ګورئ کیف تکفرون څرنګه کفر کوئ تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم او حال دا چې وئ تاسو امواتا تاسو اسم نه وئ نشوئ بین الصلب والترائب د میاندو په سینو کې او د پلار په ملاګانو کې وي الله رحم د مور ته راوستی او د هغې نه پسې تاسو ته په مختلفو ادوارو کې ژوند درکه فاحیاکم نو را ژوندي کړئ تاسو په دنیا کې ثم یمیتکم بیا به مرګ راولي په تاسو باندې ثم یحییکم بیا به را ژوندي کوي تاسو اخرت کی حساب د پاره ثم الیه ترجعون بیا به دغه الله ته تاسو واپس کړئ شئ ترجعون مجهوله صیغه ده که ستا خوښه یو که ستا خوښه نه الله ته به واپس کېږي او د الله عدالت ته به خامخا ورځي یا الله مونږ کامیاب کړي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله زمون گناهونه مونږ ته معاف کړي یا الله زمون دعاګانې قبول کړي یا الله زمون عبادات قبول کړي رب العالمین دا شپه د قبر به خامخا په مونږ راځي الله مونږ کامیاب کړي هلته یا الله مونږ کامیاب بوتلې کړي یا الله مونږ د عذاب قبر نه بچو ساتي یا الله د نبی پاک شفاعت منصیب کړي رب العالمین دا ملګري دي ډېر په محنت سره د روزګارونو نه راشي ښه ستړي وي بیا هم درس قرآن ته کینی کله کله درس هم وګد شي یا الله دوی ته دې اجرونه ورکړي یا الله خوشحالۍ نه ورته نصیب کړي رب العالمین دوی په کورونو کې خیرونه واچي یا الله دوی په عمرونو کې برکتونه واچي رب العالمین دوی په مالونو کې برکتونه واچي الہ العالمین ته رانه راضي شي که ملګري څه حاجت وي څه مشکل وي یا الله د ټولو ملګرو حاجتونه او مشکلات د خپلو غیبي خزانونه پوره کړي یا الله مونږ خپل ځان ته محتاج کړي او د دنیا خلکو ته مونږ مه محتاجه کړي یا الله مونږ ځان ته محتاج کړي یا الله په دنیا کې څومره خانان دي نوابان دي یا الله غم تا ته محتاج دي یا الله زمونږ حاجتونه د خپل ور او درد نه پوره کړي یا الله زمونږ لاسونه خاص تا د پاره وغوړي یا الله د بل در نه مونږ وساتي یا الله په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده تر مرګه پورې په دغه ایمان مونږ قایم او دایم وساتي یا الله خاتمه زمونږ په ایمان باندې وکړي
رب العالمین دا کومه بیماری چې راغلی یا الله مونږ ته دینه نجات راکړي یا الله چې کوم عبرت دی زمونږ د پاره یا الله هغه عبرت مونږ ته نصیب کړي یا الله چې زمونږ نه د ګناهونو د توبې مطالبه کوي یا الله زمونږ د ګناهونو نه توبه ده یا الله توبه زمونږ قبوله کړي یا الله مونږ اقرار کوو مونږ ډېر ګناهګار یو یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو لیکن ستا رحمت هم ډېر لوی دی او تا ستا نبی فرمایلی چې رب العالمین په خپل عرش باندې لیکلي ان رحمتي سبقت غضبي چې زما رحمت زما په غضب باندې ډېر مخکې دی او ډېر لوی دی یا الله هغه رحمت را متوجه کړي یا الله هغه رحمت را متوجه کړي یا الله زمونږ نه د عذاب لرې کړي یا الله زمونږ نه د عذاب لرې کړي رب کریم چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زمونږ